لمرچی دار شان پنایو تا مرز روشنایی درنا ترپله پیرانان بالو کیرانایو. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان ملی رادیو او شریعت غږ رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشئ. په دې هیله تاسو به ټول روغ جوړ خوښه او خوشحاله به وئ. د رڼا تر پلې خپرونه پیل شوه. هیله د خپرونه د پای تر شیبو راسره واورئ. په خپرونې په دوهمه نیمایي کې اړیکه ونیسئ او د موضوع اړوند راسره ښایسته نظرونه شریک کړئ. په نننۍ خپرونه کې مو موضوع درته ټاکلې ده د ژبې کنټرول، د یو مسلمان د ژبې کنټرولول څه ډول باید کنټرول کړي او په کومو ځایونو کې باید خپله ژبه په کنټرول کې وساتي. نو دغه موضوع مو درته ټاکلې ده. موږ به هم ورباندې هر اړخیزې خبرې وکړو د اسلام له نظره او د دې ترڅنګ په خپرونه کې مو کوربه ضابط اکل او راسره څنګ کې همکار مې محمد یاسر قرین صاحب دواړه ستاسو په چوپړ کې حاضر شوي یو. نو خپرونه د پای تر شیبو راسره واورئ. په خپرونه کې به یو څه زده کړئ او یو څه مو چې د اسلام له نظره د قرآن کریم د احادیثو له نظره تاسو ته وړاندې کړل، تاسو به هم ورباندې عمل وکړئ، موږ به هم ورباندې عمل وکړو او په خپل ورځني ژوند کې به یې عملي کړو د ژبې د کنټرول په اړه باندې. نو قرین صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست توی خپرونه کې. سلامت باشی تکل صاحب، انشالله که خودت هم خوب باشی. شنونده های عزیز رادیو ملی و رادیو صدای شریعت، امیدوار هستم که شما هم صحتمند باشین. قسمی که تکل صاحب گفت موضوع امروز برنامه ما کنترل زبان مسلمان و تأثیرات مثبت آن است. البته شما میتونید در قسمت دوم برنامه با شماره های 020 23 10 742 و 070 23 10 742 به تماس شوید و نظریات نیکتان را در مورد موضوع برنامه با ما شریک بسازید. تکل صاحب بریم سر موضوع. زبان نعمت بسیار بزرگی است که از جانب خداوند جل جلاله به ما داده شده، اما همین زبان میتونه که هم سبب سعادت انسان باشه و هم میتونه دروازه‌ای باشه ای که انسان را به سوی هلاکت بکشانه و انسان را به طرفی بکشانه که او طرف معصیت هست، گناه هست و نافرمانی از اوامر الله تعالی. در دین اسلام به کنترل زبان توجه بسیار خاصی شده و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بارها در سخنان خود مسلمانان را به حفظ زبان و پرهیز از گفتار نادرست سفارش کرده و دعوت کرده که از زبانتان به بهترین شکل استفاده بکنید که در کنار از اینکه شما صحبت میکنین ثوابی هم به شما نوشته شود. در قرآن کریم و احادیث نبوی زبان به عنوان ابزاری برای بیان ایمان، تعلیم، دعوت، نصیحت و امر به معروف یاد شده. خداوند سبحانه و تعالی در سوره مبارک قاف در قرآن عظیم الشان، البته در سوره مبارک قاف آیت 18 میفرماید که هیچ سخنی را به زبان نمی آورد مگر این که نگهبانی آماده نزد اوست که آن را ثبت بکنه. ما دو نگهبان داریم بالای شانه های خود که اونها منتظر هستند که ما کار درست انجام بدیم و یا کار غلط. اگر کار درست انجام بدیم که ملائکه دست راست نوشته میکنه که این فرد اینی کارها را انجام داد. اگر ما گناه انجام بدیم و از زبان خود به شکلی که خداوند جل جلاله به ما امر کرده از او استفاده نکنیم، ملائکه دست چپ ما نوشته میکنه که این فرد امروز این گناه ها را انجام داد. و اسلام مسلمانان را بسیاری از بسیاری گناهان زبانی باز داشته، از جمله گفته غیبت نکنین، پشت سرگویی نکنین، درباره عیوب مسلمانان شما صحبت نکنین، بهتان یا نسبت ناروا به کسی بدون دلیل نتین، دروغگویی نکنین که حتی میتونیم بگوییم که دروغگویی را پیامبر اسلام دروازه گفته برای دیگر گناهان که با می دروغگویی دیگر گناه ها دروازش باز میشه و انسان وقتی که دروغگو شود دیگر گناه ها را انجام داده میتونه.
یکی از نشانه های نفاق هم امی دروغگویی هست که روزهای قبل در مورد از صحبت کردیم بسیار مفصل. سخنچینی، انتقال حرف از یک فرد به فرد دیگه و ایجاد فتنه میان مسلمان ها است که این هم بسیار کار بدی است و اهانت و فحاشی هم و کلمات زشت و تحقیرآمیز و دشنام استفاده کردن که میتونه هم سبب ازی شود که جایگاه اجتماعی ما را پایین بیاره و هم سبب گناهی شود که در روز آخرت در مقابل الله قرار بگیریم و از او دفاع کردن نتانیم و مجازات شویم. بالکل قرین صاحب ډېرې ښایسته خبرې مې وکړلې. اوس به نو د ژبې د کنټرول موضوع مو ده. نو د ژبې کنټرول یا د خبرو د کنټرول اهمیت په اسلام کې ډېر څرګند دی، ځکه اسلام انسان ته د اخلاقو او ښه چلند لارښوونه کوي او ژبه د دې اخلاقو یوه مهمه برخه ده. ژبه د عمل یوه مهمه برخه ده. اسلام وایي چې انسان به د خپلو خبرو او ژبې په اړه حساب ورکوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې پاره فرمایلی په جهنم کې ډیر کسان دي چې د ژبې له امله هلته تللي دي، یعنی بې ځایه خبرې، دروغ، غیبت، سپکاوی او د نورو خبرو ته زیان رسول د اسلام له نظره ډیر ګناه لري. نو نبی علیه السلام په دې اړه باندې په واضح ډول ویلي دي چې په جهنم کې ډیر کسان دي چې د ژبې له امله یعنی د جهنم ته تللي دي. دقیقا که موږ او تاسو فکر وکړو په ټولنه کې اکثر داسې خلک شته دي چې په خپله ژبه باندې سپکې خبرې کوي، په خپله ژبه باندې غیبت کوي، په خپله ژبه باندې دروغ وایي او دې ته ورته داسې نورې خبرې کوي چې هغه د اسلام ضد وي، هغه د شریعت ضد وي. نو موږ او تاسو باید په خپله ژبه باندې نه دروغ ووایو، نه غیبت وکړو، نه چاته سپکاوی ورباندې وکړو، نه سپکې خبرې ورباندې وکړو. نو که څوک له دغه ستونزې یا له دغه عمل سره مخ وي، دوی باید سر له نن یا سر له اوسه له دروغ و غیبت او سپکاوي څخه ځان وساتي، ځکه چې په حدیث شریف کې راغلی دی چې مخکې هم درته یادونه وکړه چې په جهنم کې ډیر کسان دي چې د ژبې له امله دوزخ ته ځي. نو اخلاق او عزت، د ژبې کنټرول د اخلاقو یوه برخه ده. اسلام مسلمان ته وایي چې باید د خلکو عزت وساتي، بدې خبرې ونه کړي. نو دا هم د ژبې په کنټرول کې راځي. نو الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایلی دي په سورت حجرات 11 آیت کې، وایي نه به له خولې داسې خبرې وایي چې تاسو ته زیان ورسوي. یعنی که موږ تاسو باید په خپلو ژبو باندې داسې خبرې ونه کړو چې موږ تاسو ته زیان ورسوي. یعنی په یو چا پسې دروغ ونه وایو. که یو چا پسې دروغ ووایو یا د یو چا غیبت وکړو، ممکن دغه غیبت مو که یو بل مسلمان ته کړی وي یا مو یو بل ملګري ته کړی وي، هغه غیبت یا هغه څه دروغ مو چې پسې ویلي وي هغه ورته ورسېږي هغه ته. نو ممکن هغه یو اقدام په دې برخه کې وکړي، یعنی یو ستونزه موږ او تاسو ته جوړه کړي چې راشي دغه ملګری یا دغه دوست یا کلیوال یا قریب هر څوک چې وي که نه، نو باید دغه راځي حتما تا ته به وایي چې تا ولې په ما پسې یا دروغ ویلي دي یا دې ولې دغه خبره راپسې کړې ده، غیبت مې دې کړی دی یا دې سپکې خبرې راپسې کړي دي. نو موږ او تاسو باید له دغه سپکو خبرو څخه ځان وساتو، له خولې څخه داسې خبرې راونه باسو چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي، ځکه دا د قرآن کریم آیات دی، حجرات 11 آیات دی. نو غیبت او بدګویي منع دي ژبه کنه په اسلام کې. اسلام غیبت، بدګویي او د نورو بدۍ ویل منع کړي دي، ځکه دا خبرې ټولنې ته تاوان رسوي. نو باید موږ تاسو له غیبت څخه ځان وساتو. مخکې مو درته وار باندې یادونه وکړه. او بل د ژبې پاکوالی، اسلام مسلمانانو غواړي چې پاکه ژبه وکاروي، حق ووایي، دروغ ونه وایي او خلکو ته د خیر وینا وکړي. اسلام په وار یعنی دغه لارښوونه مسلمانانو ته کړې ده چې د دروغو څخه باید ځان وساتي. مخکې خپرونو کې قرین صاحب موږ د دروغ اړوند یو ځانګړې موضوع ټاکلې وه، خو دلته د ژبې د کنټرول په اړه زموږ او تاسو موضوع ده چې دلته دروغو ته ډېره اشاره پکې کیږي او له دروغو څخه باید ځان وساتو، ځکه دا د ژبې پاکوالی دی، له دروغو څخه ځان ساتل. نو اسلام ډېر ټینګار کړی دی چې په خپله ژبه باندې باید موږ له دروغو څخه ځان وساتو او خلکو ته د خیر وینا ورباندې وکړو. نه داسې وینا چې یا ټوکې وي یا ګپې وي یا داسې خبرې وي چې هغه د شریعت ضد وي، د اسلام ضد وي. نو باید موږ او تاسو د خیر وینا وکړو. که په کوم مجلس کې ناست وو،
په کورني مجلس کې ناست وو، یعنې د موږ مور پلار خویندې ورونه را سره ناست وي، موږ تاسو باید د خیر خبرې وکړو چې هغه به دوی په دین یعنې هغه دیني خبرې ورته وکړو چې یعنې دین ورباندې عملي کړي. داسې خبرې ونه کړو چې بازار ته لاړې او کور ته راغلې د بازار کیسې ورته وکړي چې ولا نن مې داسې موټر ولیدل، نن مې داسې موټر سایکلونه ولیدل، ها مې ولیدل، دا مې ولیدل. موږ تاسو باید داسې وینا ورباندې وکړو په ژبه باندې چې که چېرته مونږ یو مسجد ته تللي وو یا یو مدرسې ته تللي وي یا ښوونځي ته تللي وو، هلته مو ښې خبرې اورېدلې وي، هلته مو د قرآن کریم تلاوتونه اورېدلي وي، د دې ترڅنګ ترجمه یې مو اورېدلې وي یا حدیث شریف مو اورېدلی وي یا داسې نیکې نیکانو ویناوې مو اورېدلې وي د پیغمبرانو، د پوهانو، د صحابه کرامو. هغه خبرې یا هغه نیکې ویناوې موږ تاسو باید په خپل کور کې خپلو خویندو ته، خپلو ورونو ته، خپلو میندو ته دغه ته له دوی سره شریک کړو تر څو دوی هم په خپل ورځني ژوند کې عملي کړي او ګټه ورنه پورته کړي او په دې باندې الله جل جلاله له تاسو څخه هم راضي کیږي او له هغه خلکو څخه هم راضي کیږي چې تاسو دغه نیکې خبرې ته یې غوږ ایښی دی، اورېدلي دي، زده کړي دي او په خپل ورځني ژوند کې عملي کړي دي. بله تکل صاحب، قسم که خودت هم یادآور شدی امو سرچشمه همه گناه ها دروغ است و که دروغ هم از امو زبان سرچشمه میگیره. بنابراین خوب است که ما زبان خود را از دروغ پاک بسازیم تا گناه های دیگر انجام ندهیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح البخاری میفرماید که هر که ضمانت به مبته که آنچه میان دو لبش است که هدف همون زبان است و شرمگاهش که دومیشی است که شرمگاهش را همین دو چیز را به من ضمانت بده که زبان و شرمگاهش هیچ استفاده غلط نمیکنه، من برش میگه ضمانت میتونم که به بهشت وارد میشه. تاثیرات مثبت کنترل زبان میتونه که کاهش فتنه ها سبب کاهش فتنه ها شود، سوء تفاهم های زبانی مهار شود، مانع ایجاد دشمنی و سوء ظن در جامعه شود و تحکیم روابط اجتماعی شود. مثلا ما میبینیم در جامعه فردی که دروغ میگه او هیچ قابل احترام نیست و همه میدونن پیش دو نفر پهلوی هم که بشینن او فرد اگر بگذره میگه این نفر دروغگوی هست. و چرا هم تو یک زمینه رو فراهم بکنیم که پیش یک دو فرد ما جایگاه نداشته باشیم، همون شخصیت خود را حفظ نکنیم، ما را هر جا ببینن که بگن این دروغ میگه، مثلا یک گپ راست را هم ما باز بگوییم اونا قبول نکنن، بگن نه دروغگوی هست. گفتار نیک احترام متقابل را همی کنترل زبان بالا میبره و محبت را میان مردم سبب میشه که زیاد شوه. امنیت روحی و اجتماعی زمانی که مردم بدانند زبان کسی آزاردهنده نیست، امنیت روحی و اجتماعی پیدا میشه و همراه از او ارتباط می داشته باشند و در کنارش احساس آرامش میکنند و با او دوست میشن. مثلا من خواهم تو یک عادت دارم فردی که دروغگوی باشه هیچ دوست قبولش نمیکنه. بالکل. شاید که خودت هم تو باشی تکل صاحب، کسی که دروغ بگویه به دوستی انتخابش نمیکنه. بالکل. به خاطر چی که میفهمم کی وقتی به ما دروغ بگویه به عهدی که دوستی هست به هیچ وقت وفا نمیکنه. و تقرب به خداوند، ذکر دعا با زبان سبب میشه که انسان به خداوند تقرب بکنه. پس چرا ما بیم دروغ بگوییم با همین زبانی که سبب از این میشه که ما تقرب بکنیم، نزدیک بشیم به الله، با همین دروغ بگوییم که از خداوند مرا دور بسازه؟ چرا هم تو یک استفاده ناقص از زبان بکنه؟ قلب انسان را روشن میسازه وقتی که ما زبان خود را کنترل بکنیم و ایمان ما را قوی میسازه. و هرگاه اگر غیر از این کار رو انجام بدیم ایمان ما ضعیف میشه، قلب انسان تاریک میشه، ذکر و دعا از زبان رخت میبنده، دیگه ما نمیتونیم با این زبان که با دروغگویی عادت کرده دیگه ذکر و دعا انجام بدیم. تا وقتی که توبه بکنیم دوباره خود را به خداوند نزدیک بسازیم، قلب خود را روشن بسازیم، ایمان خود را قوی بسازیم، باز دو وقت میتونیم دوباره می زبان خود را گویا بسازیم به ذکر خداوند. برای کنترل زبان چند راه عملی وجود داره. تفکر پیش از اینکه سخن بگوییم. مثلا ما یک سخن را میخوایم در یک جمع بگویم، باید پیش از او فکر بکنم که آیا اگر می سخن را ما بگویم در ادامه ما آیا میتونم که می مسیر را ادامه بدم بدون از اینکه دروغی به اضافه بکنم؟ و اگر میبینم که نخیر در ادامه راه ما در سخن گفتن ما جای بند میخورم و باید دروغ بگویم، خوب است که چمیر سخن را در مجلس یاد نکنم. قرآن کریم توصیه میکنه که گفتار انسان باید بر پایه تقوا باشه. همیشه صحبت ها
از تقوا باشه، از عبادات باشه، از کاری که انجام به شکل نه که مثلا ریاکارانه که من این کار را انجام میدم، این کار را انجام میدم. هدف است که دیگه را تشویق بکنه که بیاین اینی کارها را انجام بدین. یعنی در کل دعوت کردن. ذکر گفتن به جای از اینکه حرف بیهوده بزنیم. حرف بیهوده همیشه سبب از این میشه که انسان را بکشونه به طرف دروغ و بهترین راهش است که ما باید ذکر خداوند را بگوییم. در برابر جاهلا همیشه سکوت بکنیم و در جایی که میبینیم هیچ گپ ما ارزش نداره و یا هم در مقابل ما فردی است که جاهل هست و هر چی که با این سخن بگوییم استناد بکنیم به منابع قوی، اما این فرد چون جاهل است قبول نمیکنه، در اینجا خوب است که از این بگذریم. و خداوند جل جلاله در قرآن عظیم شان میفرماید که میگه که چون نادانان با آنان سخن میگویند در پاسخ میگویند سلام و با آرامی و بزرگواری میگذرند. اما که میگه جایی که با جاهلا سر میخوری سلام بده برشان. وقتی میبینی که حرف دیگه در اونجا شنیده نمیشه پس خوب است که مو بحث ادامه داده نشه. یاد قیامت و حساب روز حساب یکی از مباحثی است که انسان را از دروغگویی و سخنچینی و بهتان و اهانت و دشنام دادن و گفتار زشت باز می‌داره. و انسان وقتی فکر بکنه که من در روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی ذات پاک قرار میگیرم و او از من پرسان میکنه که با این زبانی که به تو داده بودم چی کار را انجام دادی، در اینجا است که فرد دیگه باز دروغ نمیگه. میگه اگر من با این زبانی که خداوند به من نعمت داده، این نعمت رو به من عطا کرده، اگر من با این دروغ بگویم خود در برابر خدا روز حساب من چی پاسخ بتون وقتی پرسان بکنه از این زبان چگونه استفاده کردی؟ دقیقاً که اگر تو دروغگویی باشی خود در راه غلط استفاده کردی و این سبب زیان تو است و در روز آخرت تو از این کاری که انجام دادی سزایش میبینی و جزایش خواهد دیدی. بالکل. په اسلام کې ژبه چې د ډیر ځواک وسیله ګڼل کیږي. د ژبې په وسیله انسان کولی شي د خلکو زړونه وګټي، یا یې مات کړي، ورورولي رامنځته کړي، یا یې ګډوډي راولي. نو د ژبې په واسطه باندې زړونه هم ګټل کېدلی شي او زړونه هم ماتېدلی شي، خپلوي هم ټینګېدلی شي او هم له منځه تللی شي. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی دی نه باید د خلکو په اړه په بې ځایه ټکو خبرې وکړي. د سورت حجرات 11 آیت کې دغه آیت شریف راغلی دی. نو موږ تاسو باید د خلکو په اړه باندې په بې ځایه ټکو باندې خبرې ونه کړو یا بې ځایه خبرې ورپسې ونه کړو، ځکه چې یادونه مو وکړله چې دغه دروغ البته دغه ژبه که موږ تاسو له کنټرول څخه ووځي دغه ورورولي له منځه وړي، خپلوي له منځه وړي، د خلکو زړونه راڅخه ماتېږي. نو موږ او تاسو باید دغه خپله ژبه چې په کنټرول کې وساتو، نو هغه ورورولي، خپلوي، دوستي، دغه هر څه به مو ساتلی وي، ځکه الله تعالی فرمایلی دي نه باید د خلکو په اړه په بې ځایه ټکو باندې خبرې وکړي. که موږ او تاسو فکر وکړو، اکثر خلک دي چې دغه خپلوۍ کې که وګورو نو بعضې خلک مالدار وي، بعضې غریبان وي. دغه غریبان بعضې وخت په دغه مالدارو پسې یو څه خبرې وکړي چې مثال دوی پیسه داره دي یا مالداره دي، الله تعالی دومره پیسې ورکړي دي، یعنې زموږ سره هیڅ ښه رویه نه کوي، یا دوی کبرجن دي یا هسې دي یا داسې دي. نو دغه چې دی هغه چې خبر شي دغه خپلوي چې ده د له منځه ځي. ورورولي هم همدا شان. ورورولي یوازې دا ورورګلوي نه ده چې مثال په یو کورنۍ کې د یوې مور زامن دي، دا ورونه دي، یا د یوې مور خویندې دي، دا سره خویندې دي، د یوې مور زیږولي دي که نه. ورورولي هغه ملګری چې هغه خاص ملګری وي، مخلص ملګری وي، هغه هم د ورور په څیر باندې دی. نو کوم ملګري چې دي په خپل منځ کې باید د خپلې ژبې سره ډیر کنټرول، خپله ژبه باید په کنټرول کې وساتي. یعنې په کوم ملګري باندې پسې تهمت ونه وایي، په کوم ملګري پسې دروغ ونه وایي، غیبت یې ونه کړي، ځکه ممکن داسې یو ملګري غیبت یې دغه بل ملګري ته کړی وي چې هغه د ده ډېر مخلص ملګری وي، د ده ډېر د ورور په شانتې ملګری وي. نو باید دا د خپلې ژبه چې ده په کنټرول کې وساتي. دا ژبه چې ده لوی مسؤلیت لري، د ژبې ځواک او مسؤلیت چې دی دا ډېر لوی دی. نو د ژبې کنټرول باید موږ تاسو تل په خپل واک کې ولرو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژبې د کنټرول په اړه فرمایلی دي. نو دروغ د ګناهونو سرچینه ده. نو که موږ او تاسو دروغ ووایو په خپله ژبه باندې که نه،
نو دا د ډیرو لوی ګناهونو سبب ګرځي، یعنی سرچینه ده د ګناهونو. سخته ګناه ده، لویه ګناه ده. مخکې مو یادونه کړې په مخکې خپرونو کې مو دروغو په اړه باندې مخکې مو یادونه وکړه قرین صاحب چې موږ موضوع مخکې د دروغو ټاکلې اوس اساسا اوریدونکي ملاړ شي چې موضوع دروغ ده. موضوع مو نن د ژبې کنټرول دی. خو په دې ژبه کې دروغ هم راځي، تهمت هم راځي، غیبت هم راځي. نو دلته د دروغو خبره وه. او بل چې دی غیبت د خپل ورور د غوښې د خوړلو په څیر دی. آیا ته به وایې د خپل ورور غوښې وخوري؟ نه، هیڅوک هم نه غواړي چې د خپل ورور غوښې وخوري. نو باید موږ تاسو غیبت ونه کړو. اکثر د بعضې ځایونو کې دغه ما پخپله چې لیدلي دي، یعنې لمر ته ناست وي پیتاوي کې، بس کله د یو سپین ږیري غیبت راخیستی وي، کله د بل سپین ږیري غیبت راخیستی وي، کله د یو دوست کله د بل دوست. نو باید دوی دغه خپلې ژبې په کنټرول کې وساتي، له غیبت څخه ځانونه وساتي. ځکه غیبت هم چې دی په قرآن کریم کې، په حدیث شریفونو کې، یعنی داسې نورو علماو د غیبت په اړه باندې ډېر څه ویناګانې او د دې ترڅنګ حدیثونه نبی علیه السلام راغلي دي، آیات شریفونه راغلي دي قرآن کریم کې د غیبت په اړه باندې. نو موږ او تاسو باید له غیبت څخه ځان وساتو. بعضې خویندې یا دغه ښځې طایفه چې ده که نه، دغه هم بعضې کورونو ته لاړې شي، بس د ځان درانه د بل سپکه وایي، یعنې دا هم په غیبت کې راځي. دوی باید له غیبت څخه ډېر ځان وساتي. د یوې خور غیبت کوي، بلې خور ته، د بلې خور بلې خور ته، همداسې دغه سلسله روانه وي. نو باید دوی ډېر په ښه انداز باندې د غیبت څخه، له دروغو څخه ځان وساتي. او د ښو خبرو امر وایه هغه ښه څه چې خلک یې اورېدل غواړي، یا خاموش اوسئ. داسې خبرې کوه چې خلک یې واوري. اکثر خلک دی بیخي دومره ډېرې خبرې کوي چې یعنې سړی ورنه په تنګ شي چې اوس دا څومره ډېر غږیږي، او خبرې به یې وي بې ځایه. داسې خبرې به وي چې هغه نه په اسلام پورې تعلق لري او نه په دین پورې تعلق لري. داسې خبرې وي، دنیوي خبرې به وي، توره به یې نه وي کړې، خدای به ځان توریالی بولي چې ما خو هسې کړي، ما خو داسې کړي دي. یعنې دا چې دي دغه بې ځایه خبرو کې راځي. نو باید موږ او تاسو ښې خبرې وکړو، بې ځایه خبرې ونه کړو، او یا خاموش واوسو. دغه د بې ځایه خبرو په ځای باندې باید دای خاموش واوسي. او داسې خبرې چې هغه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، یا د ځان غورې وي، یا د ځان صفت کول وي، او یا په نورو پسې خبرې کول وي، یا داسې نورې ګډې وډې خبرې وي. د دې په ځای باید دای خاموش واوسي چې د هغه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي چې هغه پلانی ډېر ښایسته سړی دی، د ډېرو ښو اخلاقو څښتن دی، یعنې ډېره ښه ژبه لري، ډېرې ښې خبرې ورباندې کوي خلکو ته. او خاموش وي، تل ډېر قرار ناست وي، یا په هر مجلس کې د خلکو خبرو ته غوږ نیسي، یا خلکو خبرو ته وخت ورکوي. نو موږ تاسو باید ډېر واورو او کم ووایو. دغه خبره ډیره مهمه ده. نمونه از گفتار پسندیده همیشه پیامبر سلام نکات بسیار مهم را به ما یادآور شده. تکل صاحب، یک بحث بسیار مهمی که پیامبر سلام در احادیث به ما یادآور شده ای است که همیشه گفته به طرف برادر مسلمان تو لبخند بزن، این چی است؟ این صدقه است به تو. در گفتار هم عین گپ هست. وقتی میگه تو با برادر مسلمانت روبرو میشی، سخن نیک وقتی به او میگی، این یک صدقه است که به تو برمیگرده. و در مقابل هر سخنی که تو میگی شاید که 10 حسنه در امو حساب تو افزود شود. و پس چرا امی حسنات را ما نگیریم و بریم بجاش دروغ بگوییم، غیبت بکنیم؟ پیشتر خودت یادآور شدی چند نفر که در کنار دیوار نشستن باز شروع میکنن بخیر که فلانی رقم انسان است، فلانی رقم انسان است. یک غیبت از دیگه تو در پشت برادرت صحبت میکنی و گوشت فکر کو که همون لحظه داری گوشت همون نفر را تو میخوری وقتی که غیبت از او را میکنی. پیشتر خودت هم یادآور شدی این موضوع را. دیگه از این صحبت‌های حق و ناحق کرده خوب است، از صحبت‌های ناحق کرده خوب است ببین نمی موضوعاتی رو یادآور شوند که هم سبب پند و اندرز به جوانا و کسایی که در اطرافشان هستند شود و هم ثواب اینا ببرن. مثلا بیاین از دوران بعد از 7 سالگی که اینا چگونه مکتب را خلاص کردند، چگونه درس خواندن، چه تجربه دارن تا فعلا، از مو تجربیات خود بگویند که مو کسانی که در اطرافشون هستن، چند جوانایی که نشستن، اینا از اینا پند بگیرن و از تجربه از اینا درس بگیرن و از او استفاده بکنن برای موفقیت خود.
بالکل. نو وروستۍ خبره به وکړو، بیا به ورشو یوې لنډې دمې ته. د ژبې د کنټرول اخلاقي او ټولنیز اړخونه چې دي قرین صاحب د خلکو عزت ساتنه ده. اسلام د انسانانو د عزت ساتلو ته ډېر اهمیت ورکوي، ځکه د ژبې ناسم استعمال لکه غیبت، تهمت، سپکاوی او دروغ د خلکو شخصي او ټولنیز ژوند ته زیان رسوي. نو دغه مخکې مو هم د دغه تهمت او د غیبت او د سپکاوي او دروغو په اړه باندې ډېرې خبرې وکړې اورېدونکو ته. نو دغه چې دی د خلکو ټولنیز ژوند ته زیان رسوي. یوه ټولنه کې خلک ژوند کوي، یعنی دغه ټولنې خلک دروغجن وي، غیبت والا وي، یا غیبت کوي یا تهمت په خلکو پسې تړي، یعنی یو مسلمان نیک انسان پسې غیبت کوي یا تهمت ورپسې تړي یا دروغ پسې وایي، دا چې دی بیا دغه ټولنیز ژوند ته زیان رسوي، دغه د ټولنې خلکو ته زیان رسوي، د خلکو د ټولنیز ژوند به ګډوډ وي، دغه ټولنې خلک به له ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي، هم به الله تعالی ورنه خفه وي او هم به دوی په خپل منځ کې سره خفه وي. کله چې ژبه کنټرول شي نو د خلکو ترمنځ د نفاق، اختلاف او تاوتریخوالي امکان کمیږي. نو هر وخت باید موږ تاسو دغه خپلې ژبې په کنټرول کې وساتو. دغه ټولنه به مو بیا چې خبره په کنټرول کې ساتلې وي. که چیرته یو مسلمان وي، یعنی دغه زه خپله دروغ ونه وایم، مثال تهمت په چا پسې ونه وایم، چا سپکاوی ونه کړم، بې ځایه خبرې ونه کړم، یعنی داسې نور ډېر کارونه دي که نه چې هغه مثال زه د اسلام څخه هم خبر ومه، یعنی هغه اسلام چې کوم څه ماته هغه کوم قوانین ایښي وي هغه قوانینو باندې عمل وکړم او دغه کوم یادونه مې چې وکړه دروغ او سپکاوی او تهمت او غیبت دغه ونه کړم، خپل ژوند وکړم، خپل 15 وخته مونځ وکړم، خپل عبادت او د قرآن کریم تلاوت وکړم. نو انشاءالله په دې باندې به هر عالم ته که ووایم، په دې باندې به یو انسان باوري وي چې هغه به الله تعالی به ډېر اجرونه ورکوي او هغه به جنت ته داخلیږي. نو موږ او تاسو باید خپلې ژبې کنټرول کړو. ورځه اورېدونکو یوې لنډې دمې ته له دمې نه وروسته بیا هم تامرز روشنایي خپرونه یا د رڼا تر پولې خپرونه دوام لري. خو یوه یادونه وکړو اورېدونکو، د دمې نه وروسته کولی شئ راسره اړیکه ونیسئ او د دغه موضوع اړوند چې کوم موضوع مو درته ټاکلې ده د ژبې کنټرول، د یو مسلمان د ژبې کنټرول دغه موضوع ده، په دغه باندې تاسو هم خبرې وکړئ په 0 او 0 شمارو باندې برخه واخلئ. ورځو دمې ته بیرته راګرځو. سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله راغلی د هجرت لړنګ درنو هیوادوالو، هیواد ته د خپلو کډوالو ورونو بیرته راستانېدل د یو نوي فصل پیل دی. اړینه ده په خپلو ښارونو، کلیو او کورونو کې خپلو دردېدلو کډوالو ورونو ته درناوی او هرکلی وکړو او د بې کسۍ له احساسه یې راوباسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی مسلمان د بل مسلمان ورور دی، نه به پرې ظلم کوي، نه به یې یوازې پرېږدي او نه به یې سپکوي. راځئ هیوادوالو، خپل کډوال هیوادوال یوازې پرې نږدو، د بې کسۍ له درده یې وژغورو او د همدردۍ مرستې او ملاتړ لاسونه ورکړو. راغلی د هجرت لړنګ د یار ماشومان د خپل کلی امام الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين. دوباره خوش آمدید شنونده های عزیز رادیو ملی و رادیو صدای شریعت به ادامه برنامه تامرز روشنایی. شما میتونید به شماره های 020 23 10 742 و 070 23 10 742 به تماس شوید و نظریات نیکتان را در مورد موضوع برنامه که امو کنترل زبان و تاثیرات مثبت آن است برای ما شریک بسازید. بالکل. وربشو د خبرونې لومړی اړیکې ته چې څوک دی یو له کوم ځای نه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام
السلام ورحمة الله وبركاته. ښاغلی محترم تکل صاحب زما هم سلامونه او احترامات ومنئ. الله دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. سلام ته دی. علیکم السلام وایو. ډېره مننه چې تاسو سره ته جوړ و. نوم درته واخلل کوم ځای نه د اړیکه نیولې ده؟ ډېره زیاته مننه محترم تکل صاحب. د سره وصل حضرت عثمان خبیب له روزګان ولایت څخه. حضرت عثمان خبیب صاحب ښه راغلی له روزګان ولایت څخه. خبیب صاحب موضوع خو به دې اورېدلې وي. مننه ژوندیو صاحب، بلکل موضوع مې واورېده. ډېره ښایسته موضوع ده. محترم تکل صاحب که وګورو د ژبې ساتنه دا یوه داسې دنده ده چې موږ تاسې باید په ښه توګه ترسره کړو، ځکه چې د الله پاک هم په موږ تاسې باندې دا امر دی چې تاسو د خپلې ژبې ساتنه وکړئ. همدارنګه تاسو محترم کریم صاحب ورته په ښو ټکو اشاره وکړه په آیات کریمه او همدا شان په نبوي حدیث تاسو مثلا هغه ټول سندونه تاسو موږ ته راوړاندې کړئ چې په دې سره مثلا د ژبې ساتنه په موږ تاسې باندې حتی یو فریضه ګرځي. نو محترم تکل صاحب که تاسو په اجازه زه څو لنډې غوره ویناوې د علما کرامو او به هم د تاسو ته د ژبې د ساتنې په حق رانقلوم. مهرباني وایي. ډېره مننه محترم تکل صاحب. لومړۍ غوره وینا ده خپله ژبه له ګیلې او شکایت کولو څخه وژغورئ، تر څو له مشکل څخه وژغورل شي. دوهم وایي انسان ته ډېر مصیبتونه له خپلې ژبې څخه پېښېږي. بله وینا ده د ژبې ښویېدل د پښو له ښویېدلو څخه زیات خطرناک وي، ځکه که چېرې مثلا پښې وښویېږي نو انسان به ولوېږي، لاس پښه او یا هم سر به یې مات شي. او که چېرې الله مه کړه ژبه وښویېږي نو انسان د دنیا او آخرت د بدبختۍ سره مخ کوي او انسان ان کفر ته هم رسېږي. بله غوره وینا ده خپله ژبه هوښیار سړی هغه دی چې خپله ژبه له زیاتې وینا او خبرو څخه وساتي. د مال او دولت له ساتنې څخه هم د ژبې ساتنه مشکل ده. څوک چې خپله ژبه په کابو کې نشي ساتلی هغه به ضرور له پښیمانۍ سره مخ کېږي. د انسان لپاره غوره بریالیتوب دا دی چې په خپله ژبه او زړه کنټرول ولري. د خلکو له ډلې څخه هغه څوک د ستایلو وړ دی چې د دلیل څخه ما سوا خبره نه کوي او په خپله دی صامت یا هم خاموش واوسي. په مجلس کې خپله ژبه په کابو کې وساتئ تر څو هوسا او ارام ژوند مو نصیب شي. غوره او بهترین فضیلت د ژبې په ساتلو کې دی، نه په ډېرو خبرو کې. په خپله ژبه د ځان ستایل داسې دي لکه په خپله غوښتنه چې د خلکو نظر د ځان په اړه خرابول غواړي. څوک چې خپله ژبه نشي ساتلی د هغه لپاره ګمڅوب بهترینه د نجات لار ده. د انسان قابلیت د ژبې تر شا وي. محترم تکل صاحب واقعا داسې ډېرې غوره جملې راته راځي خو چې د اورېدونکو وخت ضایع نه شي زه دومره ویلی شم محترم صاحب چې ژبه خو د الله پاک یو غوره نعمت دی. که چېرې موږ مثلا دا وکړو چې خپله ژبه وساتو په دې سره موږ الله پاک صلی الله علیه وسلم او همدا شان نور هغه مسلمانان او خپل وروڼه د ځان څخه راضي ساتلی شو. او که چېرې موږ دا وکړو خپله ژبه یې زده کړو چې هر څه کوي هغه په وایو نو بیا الله مه کړه موږ به هم په دا دنیا کې شرمنده اوسېدلي هم په آخرت کې. نو تل باید د ژبې ساتنه وکړو او په خپله ژبه باندې کنټرول ولرو. دا باید خبرې ونه کړو او که چېرې خپله څه د الله پاک ذکر وکړو تسبیحات ووایو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حضرت عثمان ورور د ورزګان ولایت څخه برخه راسره واخیسته. قرین صاحب ډېرې ښایسته ویناوې راسره شریکې کړې، ډېرې ښایسته خبرې وکړې د موضوع اړوند. نو ډېره مننه ورنه کوو. اورېدونکو تاسو هم کولی شئ برخه راسره واخلئ په 0 درویشت لس 242 او 0 درویشت لس 242. خب میریم سراغ تماس که کی هستن از که به تماس شدن. بله السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب تکل صاحب و کریم صاحب ټول هغه ورونه زما د خاص او شافي صاحب تخنیکي همکاران ته کرامت او سلامونه وړاندې کوم. ځکه چې خوشحاله او صحتمند اوسېږئ. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محترم نوم دې راته واخله له کوم ځای نه؟ عبدالله. ښه راغلی خپرونې ته. نو موضوع خو به دې اورېدلې وي د خپرونې. بله الله تعالی دې الحضرت فاتحه مایت کې مهرباني فرمایي واخفض جناحك للمؤمنین. ژباړه مسلمانانو سره ورته نرمۍ سلوک کوه. همداشان متعال رب د عمران صورت ته 115 آیت کې لطف کوي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. ژباړه وایي که تاسو سختي کوئ په سختۍ خبرې کوئ نو که خلک به له تاسو نه خواري شي نو ښکدار به شي. رسول الله صاحب په دې اړه فرمایلي دي وایي خوږه خبره صدقه ده نو خوږې خبرې کوئ ځکه صدقه خو سړي ته ثواب هم دی او د پیغمبر امر هم دی. همدارنګه پیغمبر صاحب هدایت فرمایي وایي
همداشان د حضرت الله صلی الله علیه وسلم روایت چې پیغمبر صاحب دا عادت چې کله به خبرې کوي درې ځلې به تکرارول ځکه چې څو خلک کې کوشي د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت چې پیغمبر صاحب چې کله خبرې کوي ډېر واضح او روښانه خبرې به کوي څو نور کې کوشي په بل ځای کې زموږ ګران پیغمبر فرمایي چې غیبت ځان وساتي ځکه غیبت وایي که هغه څه دي چې بل ورور کې موجود دي او که ته وایي غیبت وکړي د مسلمان ورور غوښې به وخوري نو خوشحال چې د غیبت نه ځان وساتي بالکل د انجینر صاحب پري د سلطاني صاحب بریا صاحب ډاکټر صاحب خلیل ستارو نبیلا صاحب رحیمي صاحب د درواز صاحب غمخوار هاشمي صاحب مدرسې صاحب عبدالرزاق صاحب ټول خپل ورونه چې ما غږ اوري سلامونه سلامت وړاندې کوم خوشحاله باعزت اوسئ عبدالله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته استاد عبدالله صاحب چې اړیکه ونیوه ډېرې ښایسته خبرې وکړې د موضوع اړوند را سره نو خوشحاله دي اوریدونکو تاسو هم راشئ برخه واخلئ د رڼا تر پولې خپرونه ده چې له شنبې تر پنجشنبې د غرمې له 11 تر 12 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي له افغانستان ملي راډیو څخه د FM په 105.2 او منځنۍ څپو 1109 کیلو هرتز او همداشان له شریعت غږ راډیو څخه په 3 FM څپو باندې اورئ. نن موضوع مو ټاکلې ده د ژبې کنټرول. قرین صاحب تاسو دغه اړیکه وصل کړئ. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ډیره مننه چې تاسو راته ښه وینم د واخله له کوم ځای نه د اړیکه نیولې. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ نه مې صدیق الله ښه راغلی د روزګان ولایت له ترینکوټ څخه. نو صدیق الله تاسو موضوع اورېدلې د خپرونې؟ بالکل اواز دې راځي. موضوع دې اورېدلې د خپرونې؟ موضوع مو ټاکلې د ژبې کنټرول دی، مسلمان د ژبې کنټرول. باید دا خو ډېره ښه موضوع ده، ډېره ښه موضوع مو انتخاب کړې ده. باید هر مسلمان هغه ځوان وي که سپین وي که نارینه وي که زنانه وي باید خپل د ژبې کنټرول خپله ژبه په خپل واک کې راولي او خپله ژبه کنټرول کړي. باید یو بل مسلمان په ظاهر نه کړي ځکه که د ژبې ډېرول کېږي دا ډېر تر هغه زخم هغه څوک په چاړه یا په یو بل څه زخمي کړي هغه دغه د ژبې ډېرول دا ډېر زخم لري. نو باید هر مسلمان که څه دی باید بل مسلمان په ژبه باندې ضرر ونه رسوي. بالکل. نو ډیره مننه چې اړیکه دې ونیولو. الله دې مال شي. دغه ورور صدیق الله و د روزګان له ترینکوټ څخه برخه راسره واخیستله. دوی هم ښایسته خبرې وکړې د موضوع اړوند. خب میریم سراغ تماس. تکل صاحب کی هستند؟ بله السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید برنامه تا مرز روشنایی است. مننه جوړ اوسئ. نوم دې واخله له کوم ځای نه؟ رفیع الله دوست صاحب ښه راغلی خپرونې ته. نو بس ټول جوړ او روغ یو چې تاسو راته ښه وایي ستاسو د روغتیا په هیله. نو دغه موضوع خو به دې اورېدلې وي د خپرونې؟ بالکل د ژبې د کنټرول په اړه باندې ده چې ژبه باید موږ او تاسو کنټرول کې وساتو. څه ډول یې وساتو دغه اړوند باندې را سره خپل نظر شریک کړه او زموږ اواز هم د ټلیفون له لارې واوره، د راډیو له لارې نه. رحمان بابا وایي چې د خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. بالکل. او باید په دغه ژبه باندې سړی تلاوت وکړي، دعوت وچلوي، یو بل ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړي او خپل ذکر وکړي. ښه. حدیث شریف کې وي چې تاسې د الله په ذکر باندې دا ژبه رسمة اللسان وساتي، یعنې لمبی وساتي د الله په ذکر. بالکل. نو دا داسې کار کړی بل چې خپله ژبه کنټرول کړي، د چا غیبت ونه کړي، بهتان ونه وایي په چا باندې. بالکل. لکه تا چې یادونه وکړه چې خپله ژبه هم کلا ده هم بلا ده. نو بالکل په دغه باندې که سړی عمل وکړي بس انشاءالله هغه ژبه به یې کنټرول شوې وي. نو د خپله ژبه هم کلا کېدای شي هم بلا کېدلی شي. ډېره مننه له دغه ورور څخه قرین صاحب که دوی یادونه وکړه چې ژبه هم کلا ده هم بلا ده. ډېره ښه خبره یې وکړه. ډېر بالکل. نو که چېرته دغه جمله موږ او تاسو عملي کړو انشاءالله
ژبه مو کنترل کړي. تکل صاحب میریم بعد سراغ یک وقفه کوتاه، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم و دیگر تماس ها را انشالله وصل خواهیم کرد. بالکل ورزه دمید. الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى فخراغ افغانانو رمرا ولا هردم هیواد ته بیرته راګرځېدل یا ورورا پوهیږو په کډوالۍ کې د هر ډول ستونزې لیدلي او زړه د مینې او اخوت ټکور غواړي. د نظام ټول ارګانونه ستا د زړه ټکور ته راپاڅېدلي او تا به په هره بیه پالي، ځکه ته د دوی میلمه او دوی په دې پوهیږي چې دوی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپارښتنه ده چې څوک په الله او د قیامت په ورځ ایمان لري نو باید د خپل میلمه درناوی وکړي. نو ډاډمن اوسه، ته بېڅوکه نه یې. د ټولو ګاونډیانو په نظر کې وي ډېر کم زمرونو مهاجر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله. بیا هم ستړي مشئ اوریدونکو، رڼا تر پولې خپرونه ده. اړیکه ونیسئ او د موضوع اړوند را سره خبرې وکړئ. موضوع مو ده د ژبې کنټرول. د مسلمان د ژبې کنټرول باید څنګه وشي؟ نو وربشو د اړیکو پلور قرین صاحب. بله، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته. ستړی مشئ ورور، نوم دې واخله له کوم ځای نه؟ عبدالخالق محمدي بغلان ولایت. عبدالخالق محمدي صاحب، ښه راغلی د بغلان ولایت څخه. نو محمدي صاحب، موضوع خو به دې اورېدلې وي. موضوع خو د ژبې په باره کې ده. بالکل د ژبې کنټرول په باره کې ده. د ژبې د حفاظت لپاره فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون. الله جل جلاله صفت مسلمان ته کوي چې مسلمانان به د لغو د بېهوده خبرونه د لاعنې خبرونه دوی ځان ساتونکي یا راز کوونکي به د ژبې به دې حفاظت کوي. بل ذکر العالمین فرمایي وقولوا للناس حسنا، او تاسو وایي خلکو سره ښې خبرې په دې ژبې باندې ښې خبرې کوئ، بدو خبرونه ځان ځکه حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت سهل بن اسحاق رضی الله عنه ته د روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایي مثلا من يزمن دي تاسو زماده درکماته ما بین لحیه ما بین دوړو بامو کې زبده و ما بین جسم ما بین دوړو کې شرمګر ازمن له الجنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د ضمانت کوم جګته د جنت. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک فرمایي چې د ټول اعضاء زکه روزه کوي او چې تمامي د الله رحمت کې څه ته برابر وګوره برابر چې ته برابر موږ ټول برابر چې ته کاږه ټول د سره کې حبي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من سمع اجا تاسو څوک په خپل نجات پیدا کړي. نجات حدیث قرآن رسول عمران رضی الله عنه روایت ده فرمایي کیف ابازرین لما حمصتم لابازر ثم ما پیدا کړ مکه په جماعت کې مختلف کسان اخذ طور تعذر غسل اناو فقال موت يا ابا ما هذه الوحده اذا تناول الناس فقال ما تكبرت فقال طلع بازار النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله يقول لي الوحده تناولت الخير ده بيتر بدل والجليس الصالح وليس من الوحده تدفنها حوالي وإبلاء الخير أو بيد خير خير من السكوت. لا بيعتذر شبكنا سكنا سكوت أو شبكنا خير من إمناء الشر. لا بيعتذر بخبر بالشر. لا رواه البيقية وحديوات ترى ما البيهقي له النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد دري جزء كما ما فرمي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمان الذي فالله ما يقول الآخرة أسمى لا يجزي جاره زرد من مساعدة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمان الذي
تعالی پورا د آخرت باندې باندې کریم زای په دې څه کې ملما باندې ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر ایمان لري په الله او پورا د آخرت فليقل خیر خبر دي چې اولاد دوه واجب چوپ دي د خیر خبر له وسه نه کیږي شر خبر او د خیر کوي دا دي سم لپاره دي حدیث په دې کې خبر ته سلام په دې کې چې حدیث راځي چې موږ زده سړي په ځدن عام وای تقریبا شل ګناهونه کیږي او فرمایي چې د قیامت شفاعت دا دوه دروغ وایي دي قسم وایي په دروغ باندې ډیر چې زده سره پاتې موږ فکر وکړو چې به ځای راځو چې دا ټول نیول کېږي په دې باندې یو لږ نه شي چې په دې باندې ډیر خلک چې باندې اخته دي هغه څه وایي چې تاسو سلام فرمایي سره تاسو ته سلام چې مسلمان داخل وي وایي او مسلمان داخل وي مسلمان د دې کله چې مسلمان دروغ وایي نه مسلمان دروغ نه وایي مسلمان دروغ نه کوي دا موږ څومره عام دي خلک موبایل او اولاد چې څومره دروغ وایي الله تعالی موږ تاسو د حفاظت دروغ ویل نو الله دې چې د پرېشان په کلام او عمل سره تنشیب وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میریم سراغ تماس بعدی. گاڑی کا پرش. بله السلام علیکم. و علیکم السلام. آفت دوان جل جلاله همه ما را لطفا توفیق بچیده داشته باشید. آمین. بفرمایید کی هستین، از کجا به تماس شدین؟ دل تیرنگی از کسی خرسند کردن مشکل است. بالکل. دل تیرنگی از کسی خرسند کردن مشکل است. شیشه بشکسته را پایان کردن مشکل است. بالکل. دقیق. خود را با آن بزرگی می توان انوار کرد. خود را با آن بزرگی می توان انوار کرد. هر گناه انوار را انوار کردن مشکل است. هر گناه انوار را انوار کردن مشکل است. زبان است که دوست را دشمن می‌گرداند. انسان‌های دانشمند که علم آموختند و کتاب مطالعه کردند و به خودسازی خود توجه کردند و حقیقت تکلم زبان را آموختند، قلبها را تسخیر کردند و یک زندگی که درد سر هم به خود فراهم کردند و هم به فامیل و مردم خیلی. خدا حافظشون. خداوند نگهدار. واقعا صحبت‌های خوبی را انجام دادین که زبان میتونه هم قبل تر صحبت کردیم هم میتونه که راه خیر باشه هم راه شر باشه که وقت هم کم کم به پایان میرسه. تکل صاحب خوب است که تماس را وصل نکنیم و چند لحظه روی صحبت‌های شنونده هایی که ما تماس گرفتن روی اینا صحبت بکنیم. یکی که از سلطانی صاحب واقعا معذرت میخوایم بابت که تماس گرفتن اما مشکل پیش آمده بود، نشد که تماسشان وصل شود. فردا انشالله در خدمتشان هستیم و تا فردا انشالله مشکل رفع خواهد شد. و همچنان هر شی یا چیزی که در جهان هست تکل صاحب روی دو محور است، یا محوریت خیر است و یا هم محوریت شر. میشه که انسان به خیر از او استفاده کنه، میتونه انسان رو به شر استفاده بکنه. و چی خوب است که انسان از مثلا این زبان را اگر مثال بدیم، اگر با زبان تلاوت کردی، قرآن خواندی، ذکر کردی، دعا گفتی، تو بر محوریت خیر از زبانت استفاده میکنی. اما اگر از زبانت استفاده کردی و دروغ گفتی، غیبت کردی، بهتان بستی و درویی کردی یا سخنچینی کردی، در محوریت شر از این زبان استفاده کردی که در این صورت بر تو عذاب الهی حتمی است و آمده نیست.
بالکل قرین صاحب، نو د خبرونې وخت مو هم کم دی، نو موږ او تاسو یو مسلمان کله چې څوک خبرې کوي باید مخکې له خبرو فکر وکړي چې آیا خبرې رښتینې دي یا د مهربانۍ وړ دي او یا ګټورې دي، نو دی به کامیاب شخص وي. نو باید مخکې له مخکې په خپلو خبرو باندې فکر وکړو، ما همداسې خبرې ونه کړو. او په وروستیو کې په قرآن او حدیث او د علماو د نظر له مخې ژبه د انسان د شخصیت یوه مهمه برخه د اسلام د ژبې د پاکوالي، صداقت او د خلکو په اړه د مهربانۍ ټینګار کوي. د ژبې کنټرول نه یوازې د شخصي ژوند لپاره مهم دی، بلکې د ټولنې د سوکالۍ، ورورولۍ او ښېرازۍ لپاره هم اساسي اهمیت لري. نو موږ او تاسو ټول مسلمانان باید خپلې ژبې په کنټرول کې وساتو. بله شنونده های عزیز رادیو ملی و رادیو صدای شریعت، رسیدیم به اخیر برنامه تا مرز روشنایی. تا روز دیگری که دوباره من و همکار گرامیم در خدمتتان قرار میگیریم، شما را به الله یکتا و بی همتا می سپاریم. شاد، خرم و کامگار باشید. د خدای پامان. الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصلاة